د چا چې دا نیت خراب وي د ټول ژوند تباه او برباد. پښتنو کې هم دا ضد ډېر دی ځکه ښه ورځ نه وي، دا ښه ورځ مخکې د دوی ورپسې دا یو بل سره حسد او کینې او چې وګوري چې بل داسې لږ په ترقۍ کې د خپونې رانیسي چې بس دا راوغورځوم ختم یې کړم په څه طریقه باندې او غرق یې کړم، ځکه موږ په خپل هم غرق یو. د چا چې دا نیت خراب وي د ټول ژوند تباه او برباد. دا عرب وایي عرب دا اوسني عرب وګوره سره دی چې پنځلسمه صدۍ د فتنې او د فساد ده. یو به چاته کور به جوړ کړي، ښه کاروبار به یې روان شي، چاته ښه ګاډی ماشاءالله تبارک الرحمن، یو بل ته مبارکي ورکوي، الله دې مال نور هم زیات کړي، الله دې پکې برکت واچوي، یو بل ته به دعاګانې کوي. داسې خال پاس به وایي د دعا. او زمونږ خلک هغه به ورپسې لګیا شو ډرامې به مړه دی تا ته پته دی پسې کې ګټلي. اول خو به ورپسې داسې یو قصه شروع کړي د دروغ، ته به دې ورته 24 غنټې ناست، بیا به ورپسې شروع شي چې مړه دا خو داسې دی او دا خو داسې دی او بس قصې دي شروع به کړي. هسې هغه د زړه بړا سو باسي کوي. ضد او عناد او تعصب، حسد او کینې ډېر خطرناک شي.